سلامونه درنو لیدونکو، یو ځل بیا ښه راغلاست د HTML د کورس 17مه ویډیو کې. زما عبدالله استاد سلامونه ومنئ. خدای دې وکړي روغ او جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې به موږ په HTML کې ډیو ټاګ وایو. په HTML کې ډیو ټاګ ولې استفاده کوو، په کوم ځای کې استفاده کیږي؟ ذرات یې څه ده، یعنې د HTML په باډي کې چې موږ کله ډیو ټاګ استفاده کوو. دغه لپاره موږ دلته راځو، دا راخلاصوو، ویس کوډ راخلاصوو او ګوګل براوزر. موږ سره دواړه رن دي. اوس زه دلته راځم، موږ عنوان ورکوو چې ډیو ټاګ. نن موږ عنوان دی ډیو ټاګ. ښه، زه دلته راځم. اوس لومړی چې په دې ډیو ټاګ ولیکو، هغه نه مخکې زه یو څه درته لیکم. ډیو باید داسې موږ ولیکو. ډیو ټاګ هم کلوز ټاګ لري، هم اوپن ټاګ لري. د دې دننه بیا موږ تاسو چې څومره محتویات اچولی شو، هغه د ډیو باډي یا د یو ساحې د مشخص کولو لپاره استفاده کیږي ډیو. چې په دې ساحه کې دننه ډیو څومره اټریبیوټ استفاده شوي یا الیمنټ چې دي، هغه موږ کولی شو په ډیو ټاګ کې چې کو رنګ ورکړو، بیکګراوند ورته ورکړو، چې هغه ساحه اتومات ډول ډیره ښه سلیکټ کیږي. ښه، د دې لپاره اوس راځو، زه دلته راځم، لومړی اچ یو ټاګ اخلم. اچ یو ټاګ دننه زه مثلا دلته لیکم چې یو آر ویلکم. ښه، ما اوس دا ولیکه، زه دا رن کوم، یو آر ویلکم. ښه، دا زموږ سره یو آر ویلکم راغی. ښه، اوس زه دا دواړه یو سایډ ته وړم، یا خیر نه وړم، مشکل نشته، دا هم رن کوم. ښه، دا باید سایز یې غټ شي. ښه، زه اوس راغلم، دې ته خو مې ورکړه. دویم ټاګ راځم، اچ یو ټاګ بیا اخلم، دلته یا کنټرول زیډ، دلته فی ټاګ اخلم. د فی ټاګ لیکم چې if you want to be a master, please select one field. که تاسو غواړئ چې مطلب دا یو مثال دی، که تاسو غواړئ چې ماسټر اوسئ، نو تاسو باید یو فیلډ انتخاب کړئ، په هغه کې ځان ورسوئ. مثلا زه اوس غواړم چې ویب ډیزاینینګ کې ځان ورسوم، نو تاسو باید په آینده کې ټول فوکس چې ویب ډیزاینینګ باندې وي. یا زه غواړم چې ګرافیک ډیزاینینګ کې یا فریلانسینګ ډاټ کام کې، جاب ډاټ کام کې، دې ټولو کې تاسو ځانونه مثلا تاسو غواړئ چې ورسوئ، په آینده کې کولی شئ په دې یو فیلډ ماسټر شئ. ښه، اوس زموږ هدف دغه دی چې موږ دا زده کړو. اچ یو ټاګ او فی ټاګ ما واخیسته، دا اوس زه رن کوم. زه اوس راځم دې ته رنګ انتخابوم. د رنګ دپاره موږ دلته راځو، په دې ځای کې ورته لیکو چې سټایل، چې دا انلاین سی اس اس ته موږ سره انلاین سی اس اس په همدې ډول استفاده کیږي. زه راځم دې ته بیکګراوند کلر ورکوم. د بیکګراوند کلر دپاره موږ سره اتومات پاس انتخاب شي. خپله موږ داسې لیکلی شو چې بیکګراوند جی آر او یو این ډي، دلته کلر ورته لیکو، بیکګراوند کلر شو زموږ سره. زه مثلا لیکم دلته چې ریډ یا یلو. ښه، ما سره بیکګراوند کلر د دې چې شو یلو شو د دې. اوس غواړم زه دته چې ورکړم، بیکګراوند کلر ورکړم. د دې لپاره زه بیکګراوند کلر چې ورکوم، دلته راځم، زه سټایل لیکم. په سټایل کې دننه زه ورته راځم چې بیکګراوند کلر یې چې شي، باید راځم ریډ، دا باید ریډ کلر کې راشي. ښه، دا هم اوس رن کوم، دلته ریډ کلر راغی. زه راځم یو بل ټاګ هم دلته اخلم. مثلا زه یو ټاګ اخلم، په اچ دو ټاګ اخلم، دلته لیکم چې موست ویلکم. موست ویلکم مثلا یو مثال ده. ښه، اوس دا هم رن کوم. ښه، دا دې ته غواړم زه اوس یو ګرین کلر ورکوم. د ګرین کلر دپاره موږ دلته راځو، لیکو چې بیکګراوند کلر. اول باید موږ سټایل ولرو، دې ته انلاین سی اس اس وایي، چې موږ سی اس اس په درې ډوله په HTML کې استفاده کولی شو: انټرنل، انلاین، ایکسټرنل. په درې ډوله سی اس اس استفاده کولی شو د HTML په باډي کې، چې ایکسټرنل بیرون ده، انلاین همدغه ده، او ایکسټرنل چې بیا پاس د هیډ ټاګ سره موږ دلته جوړوو او بیا استفاده کوو. په دې ځای کې موږ راځو، دلته انټر کوو او سټایل لیکو. کله چې موږ سټایل ولیکو، د دې دننه راځو، دلته خپل اټریبیوټ استفاده کوو. ښه،
اوس راځو زموږ هدف دا ده چې څنګه کولی شو ډیو ټاګ دننه چې کوم اټریبیوټ استفاده کیږي هغې ته یو ډول باندې خط رنګ ورکړو یا اټریبیوټ د هغې استفاده کړو یا مثلا انیمیشن ورکړو هر څه چې موږ او تاسو غواړو کولی شو ورسره ښه زه اوس غواړم دې ته بکګراوند کلر چې ورکړمه بلو ورکړمه یا مثلا پینک ورکړم زه دې ته غواړم چې پینک کلر ورکړم ښه دارنګ کومه موږ سره درې ډوله رنګ راغی چې زیړ سور او پینک ښه اوس د دې کلر دپاره موږ ټولو ته چې کلر ورکوو یا زه غواړم ټولو ته سور رنګ ورکړم زه دې ته هم ریډ ورکوم او دې ته هم ریډ ورکوم ښه د دې دپاره موږ داسې اسانه لاره زموږ سره څه ده چې دغه ټولو ته په یو ځای باندې موږ دغه خط ورکړو د هغه دپاره موږ راځو ډیو ټاګ لرو چې په ټولو ته په یو وخت کې موږ چک کړو یو رنګ ورکړو مثلا زه دې ته هم یلو غواړم دې ته هم یلو غواړم دې ته هم یلو غواړم د هغه دپاره موږ راځو اسانه ډیو ټاګ لرو ډیو ټاګ چې دا په HTML کې د یو شاهد د مشخص کولو لپاره استفاده کیږي مثلا زه اوس غواړم د دې دننه چې څومره اټریبیوټ دي د ټولو ته باید یو رقم رنګ راشي ښه اوس زه دا رنګ کوم ټولو ته موږ یو رنګ ورکړم زموږ څخه یې وخت هم ډېر ونیوه دغې چې ټولو ته موږ او تاسو رنګ ورکوو ښه د موږ وخت یې ونیوه اوس د هغه دپاره موږ راځو زه دا ټول ترې ډیلیټ کوم تاسې هم کولی شو یا زه راځم کنټرول شفټ کنټرول شفټ ښه دلته زه اوس راځم د ډیو ټاګ دننه دلته راځم زه ورته لیکم چې سټایل بکګراوند کلر مثلا دې ته څه ورکړم زه غواړم دې ته بکګراوند کلر ریډ ورکړم ټولو دپاره په یو وخت کې زه ټولو ته غواړم چې څه کوم ریډ کلر ورکړم دا زه ترې لرې کوم سټایل او دا هم ترې لرې کوم ځکه چې موږ انلاین CSS دلته استفاده کړی انلاین CSS ته ضرورت ذاتي موږ ته نشته تر څو انلاین ځکه چې موږ په یو ځای کې دلته چې بکګراوند کلر دې ته وغواړو نو ټولو ته بکګراوند کلر اوس راځي ښه اوس زه راځم دلته دا رنګ کوم زموږ سره بکګراوند کلر یې راغی او که چېرته تاسو وغواړئ چې دې ته صرف یو ته رنګ ورکړئ د هغسې موږ کولی شو هغې دپاره موږ دلته راځو د دې دننه د دې ټاګ دننه ودرېږو دلته سټایل لیکو انلاین CSS د هغه دپاره موږ کلر لیکو کلر مثلا زه چې شی لیکم ټومیټو ښه دا زموږ سره یو کلر ده دغه دی موږ سره دې رنګ چې شو چینج شو یا زه وغواړم دې ته چې ورکړم ګرین یلو ګرین یلو موږ سره یو رنګ ده زه غواړم دې ته مې دا رنګ ورکړم په انلاین کې او د دې بکګراوند کې باید کوم رنګ اوسي بکګراوند کې د دې رنګ چې ده سور رنګ ده ښه دغه زموږ سره ډیو و زه اوس راځم یو بل هم لیکم دلته یو ډیو ټاګ اخلم د ډیو ټاګ دننه زه دلته راځم یو لیکم په دې کې لیکم چې هیلو دویم راځم زه دلته یو ټاګ بیا اخلم دلته لیکم چې ورډ دلته موږ اوس دوه ټاګه نور هم واخیسته خو هغه د ډیو ټاګ دننه دي اوس د دې ترمنځ باید یو سپیس راشي هغه دپاره موږ راځو دلته یو بیا ټاګ اخلو خو دا هم بله ساحه ده ولې د دې رنګ سور ده د دواړو د دې رنګ ځکه سور ده که موږ څومره سپیس هم ورکړو ځکه چې موږ دلته یو ډیو ټاګ لرو دلته موږ ډیو ټاګ لرو ډیو ټاګ هم څه لیکلی ده په دغه کې موږ بیا هلته چې کله مشخص کوو ID کوو د هغه دپاره موږ راځو هش لیکو ID دې ته ID ورکوو چې مثلا هر یو نوم چې مثلا موږ دلته وغواړو دې ته ورکولی شو ډیو 1 ټاګ ورکوو د هیډ ټاګ نه پس موږ دلته راځو دې ته سټایل ورکولی شو سټایل کې دلته راځو دا ورته کوو ډیو هش لیکو ډیو 1 ښه اوس دلته راځو دې ته موږ کولی شو چې بکګراوند کلر ورکړو بکګراوند کلر زه غواړم دې ته چې ورکړم دغه کلر مثلا زه غواړم دې ته ورکړم نو دې دپاره موږ دې رقم رنګ انتخاب کوو ولې دا موږ ځان ته داسې راوړ دا ځکه که چېرته دلته خو موږ سره ډیو ټاګ یو ده دلته موږ ډیو ټاګ استفاده کوو په دې ځای کې موږ سره ډیو ټاګ ده نو د دې فرق څه شو خو دا هم یو دی دا دواړه یو شی دي نو باید چې یو بکګراوند کلر واخلي چې دلته ما څه ورته مشخص کړی ده
د هغه دپاره ډیو ټاګ راځو چې موږ په ښه ډول مشخص کړو هره ساحه. دلته زه راغلم آی ډي مې واخیسته، آی ډي بیا په سی اس اس کې انشاءالله موږ وایو راتلونکي ویډیوګانو کې د سی اس اس په کلاس کې وایو چې آی ډي د څه دپاره استفاده کیږي. د یو خاص کلاس د استفاده کولو لپاره چې موږ په سی اس اس کې استفاده کوو او آی ډي په هاش سره اکسس کولی شو په HTML کې یا په سی اس اس کې موږ په هاش سره اکسس کولی شو. دلته موږ دې ته یو ډیو 1 نوم ورکړه چې ډیو 1 څخه یا دلته ولیکو چې ډیو 2 یعنې دوهمه ساحه یا دویم ډیو چې دی یا کوم چوکاټ چې دی. کلان مثال زه د ډیو درته ووایم چې ډیو ټاګ مثلا زموږ سره یو تاګ ده یا د کمپیوټر سکرین ده. د کمپیوټر سکرین دننه زموږ سره په دې ځای کې مثلا څه شی دي، زه راځم دلته زموږ سره چې کوم آیکنې دي دا مثلا ټول یو ډیو فرض کړئ، د دې دننه دغه ټول ډیو فرض کړئ. د دې دننه چې کوم آیکن دي دا ټول چې دي ډیو اټریبیوټس دي یا ایلیمنټس چې موږ ورته وایو، ټول ایلیمنټس دي د ډیو. دغه عکسونه چې دي یا مثلا د آیکنې چې دي دا هم همداسې مثال لري چې دا ډیو ټاګ دننه ساحه کې ټول ایلیمنټس دي د ډیو ایلیمنټس دي چې موږ په اسانۍ سره بیا اکسس کولی شو. لکه ما چې اوس د هاش په آی ډي په واسطه چې که اکسس کړه او دې ته مې رنګ ورکړه. نو دا زموږ سره د ډیو ټاګ اړوند ویډیو وه، د ډیو ټاګ معلومات وي. نو خدای دې وکړي چې پوه شوي وئ. که زموږ یوټیوب چینل یې نوی سبسکرایب کړی، زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان، الله مو